سلام دوستانو، نننۍ ویډیو مو پر دې ده چې د جراحي پر مهال چې موږ د زنګون د بدلون نه ریپلیسمنت لپاره کوم کمپوننټونه یا ټرایلونه کارو هغه څنګه وي. تاسو څخه ډیرو خلکو دا پوښتنه کړې چې اصلي سامان یا هغه اصلي ټرایلونه چې د جراحي پر مهال کارول کیږي هغه څنګه وي. ډېر خلک غواړي دا وګوري، نو نن به موږ تاسو ته هغه سامان وښیو چې د عملیاتو په تیاتر کې کارول کیږي، ترڅو تاسو پوهه شئ چې د زنګون د بدلون په عملیاتو کې پاسل کې څه کیږي. نن به موږ د دې ماډل له لارې لومړی دا پوه شو چې د زنګون د بدلون په عملیاتو کې زموږ هدف څه وي. د زنګون د بدلون په عملیاتو کې کله چې د هډوکو ترمنځ ارتیکولر کارټیلج یا کارټیلج خراب شي، نو هدف دا وي چې هغه د نو فلزي برخو سره بدل شي. که موږ دې ماډل ته وګورو نو تاسو به ووینئ چې پکې یوه تور رنګ لرونکې برخه لګېدلې ده. دا تور رنګ لرونکې برخه موږ فیمرل کمپوننټ وایو چې د ران هډوکي برخه ده او د ران هډوکي خراب شوی کارټیلج بدلوي. همداسې یو بل کمپوننټ د ټیبیل هډوکي دی چې موږ یې د بیګ بون یا شاته هډوکي هم بولی شو. دا د پښې هډوکي خراب شوی کارټیلج بدلوي. لکه څنګه چې دلته تاسو لیدلی شئ، دا د فولادو پلیټ چې دلته د هغه برخه ده چې موږ یې د ټي بي کمپوننټ وایو. د دې دواړو ترمنځ یو بله برخه وي چې موږ ورته سپیسر وایو. دا سپینه برخه چې تاسو یې وینئ، نو دا درې اصلي کمپوننټونه دي چې د زنګون د بدلون جراحي کې بدلیږي، یا بل عبارت ستاسو په بدن کې نوي لګول کیږي. د دې سربیره کله کله موږ د زنګون کې پشاته کمپوننټ ته چې موږ یې پټیلا وایو هم یو نوی ډول کمپوننټ لګو، سو هغه درد چې د پټیلا یا زنګون کې پورې تړلی وي هغه هم له منځه ولاړ شي. نو ټول ټال زموږ څلور شیان شول. اوس موږ تاسو ته زموږ د عملیاتو خونې کې کارېدونکي کمپوننټونه درښیو چې له هغو سره موږ ستاسو جراحي په پای کې بشپړو. اوس موږ د څلورو کمپوننټونو یو په یو خبرې کوو. نو تر ټولو لومړی موږ د فیمر هډوکي کمپوننټ ته ګورو، یعنې د ران هډوکي ته. په دې کې زموږ سره ډېر مختلف سایزونه شته. د ځینو ناروغانو فیمر کوچنی وي، د ځینو لوی وي، نو هر څه ته په کتو زموږ د عملیاتو میز کې ټول سایزونه موجود وي. دا کمپوننټ تقریبا داسې ښکاري. که تاسو ورته وګورئ نو پکې ستاسو د فیمر هډوکي لاندې برخې مطابق بېلابېل کټونه شوي وي. لکه څنګه چې تاسو لیدلی شئ، یو کټ دا دی، یو کټ دا دی، یو دا دی، یو دا دی، همداسې په منځ کې هم یو کټ وي چې موږ ورته باکس کټ وایو. نو فیمر کمپوننټ چې وي، یعنې د ران هډوکي کمپوننټ، هغه د ښي فیمر او چپ فیمر لپاره جلا جلا وي، یعنې د چپ پښې لپاره به جلا وي، د ښي پښې لپاره به جلا وي، او هر مریض کې سایز هم فرق لري. په ځینو کې لوی وي، په ځینو کې کوچنی وي. لکه یو مریض چې د اوږد قد لري، قوي جوړښت لري، کیدای شي په هغه کې د لوی سایز جلا کمپوننټ وکارول شي. کوم بل ډول مریض وي، قد یې کوچنی وي او قوي جوړښتونه لري، په هغه کې به کوچنی کمپوننټ وکارول شي. نو دا ډول زموږ فیمر کمپوننټ وي، او د عملیاتو پر میز ټول سایزونه موجود وي، کوچنی هم وي، لوی هم وي. هر مریض ته چې څنګه اړتیا وي هماغسې ورته لګول کیږي. اوس به موږ د لیکن یا ټیبې په اړه خبرې وکړو چې موږ ورته ټیبې وایو. د دې پورته سطحه چې کله خراب شي، نو هلته د لګولو لپاره دا ډول ټي بی ایل کمپوننټ کارول کیږي. د ټي بی کمپوننټ مطلب دا دی چې دا یو ټری وي، دا ډول ټری چې د هډوکي پر سر داسې کښیني، یعنې دا د هډوکي د ستې په سر باندې ځای پر ځای کیږي، او دا اوږد ایکسټنشن سټیپ چې دی دا د هډوکي د نزي. نو په دې ډول ټي بی هډوکي کښیني. که زه د خپل بدن خبره وکړم نو دا به پکې داسې کښیني، یعنې دا برخه به مخته وي، دا برخه به شاته وي، او دا کمپوننټ به د ټي بی هډوکي باندې داسې کښیني. کله کله چې هډوکي استیوپروټیک وي، یعنې کمزوري هډوکي وي، یا پکې سټریس فریکچر وي. لاندې کله چې موږ ته اضافي ثبات ته اړتیا وي، نو کله کله موږ سټیم هم کاروو. سټیم چې دی دا ډول یو اوږده راډ وي، دا راډ د هډوکي تر پایه پورې ځي او اضافي مضبوطي ورکوي. نو خاصتان په هغو قضیو کې چې پښه ډېره کږه وي یا د پورته کېدو کږوالی وي، او موږ غواړو چې دا سیټ کړو، په داسې حالت کې دا ډېر ګټور وي. اضافي ملاتړ ورکوي خاصتان د اوسټیوپروزس په قضیو کې یا د سټریس فریکچر په حالت کې. اوس د دې دواړو ترمنځ چې کوم شی لګول کیږي هغه ته موږ سپیسر وایو. اوس لکه دا سپیسر د دې ته موږ پولې هم وایو، ځکه چې دا د پلاستیک په شان موادو نه جوړ شوی وي. لکه څنګه چې تاسو وینئ فیمر چې دی هغه سالیډ فلزي دی، همداسې د کا کمپوننټ هم سالیډ وي، خو په منځ کې چې کوم شی لګول کیږي هغه ته موږ پولې وایو، ځکه چې دا د پولیتین په شان موادو نه جوړه شوی وي. د دې هم سایزونه وي، ځینې غټ وي، ځینې کوچني وي. همداسې د دې ضخامت هم بدلیږي، کله زیات وي کله کم. لکه څنګه چې که موږ د دواړو کمپوننټونو ترمنځ واټن کم وساتو نو پولې به هم نرۍ ولګول شي. همداسې که واټن زیات وي نو پولې به غټ یا ضخیم ولګول شي. په لویو ګونډو کې د دې سایز هم غټ شي، یعنې دا سایز چې دی دا غټ شي، او که د چا ګونډه کوچنۍ وي نو پکې د دې سایز هم کوچنی شي. لکه دلته مو اوس درې اصلي کمپوننټونه ولیدل. د ټیم کمپوننټ مو ولید، منځ کې چې پولې لګیږي هغه مو ولید، او لاندې چې ټي وي لګیږي هغه مو هم ولید. نو دا ډول ستاسو دا ګونډه جوړیږي کله چې موږ د عملیاتو پر میز عملیات کوو. اوس راځو څلورم کمپوننټ ته چې هغه ته پټیلر کمپوننټ وایي.
پټیلر کمپوننت د ګوندې د کتوري شاته برخه وي. تل دا اړتیا نه وي چې دا برخه بیا سته شي یا هلته سول ګول شي، خو کله کله دا اړتیا هم پیدا کیږي. که چیرې پټیلوفیمورال ارتریټس ډېر زیات وي، یعنې د ګوندې کټوري او ران هډوکي ترمنځ که ارتریټس ډېر وي، نو موږ باید دا برخه ولګو. نو دا هم تقریبا همداسې وي او پکې هم بېلابېل سایزونه وي، لکه ځینې لوی وي، ځینې کوچني وي او د دې شاته هم همداسې وي. دا پورته شوي شیان دي، دا چې پورته شوي وي دا زموږ د پټیلا هډوکي ته ننوځي او هلته ځای نیسي. نو موږ دا هلته فکس کوو. کله چې دا هلته فکس شي ګټه دا ده چې کله پټیلا پورته وښکته کیږي د ګوندې تاولو او سمولو پر مهال، نو دا د پټیلا هډوکي ته زیان نه رسوي. دا کمپوننت بیا د فیمر هډوکي سره یو ځای حرکت کوي. نو کله چې دا دواړه یو له بله سره فلزي پاتې شي او هډوکي ته اجازه ورنکړي، نو بیا ناروغ ته درد هم نه رسي. نو ټول ټال دا شپږ کمپوننتونه دي. په یوه ګوندې بدلون جراحي کې د عملیاتو پر مهال موږ دا ټول شیان کارو. بیا موږ د وروستي کمپوننت اندازه اخلو، هغه ستاسو په بدن کې نصب کوو. دا ټول کمپوننتونه چې ما تاسو ته وښودل دا زموږ د ترایلو لپاره دي، یا هغه طریقه ده چې موږ پرې ګورو کوم سایز ستاسو بدن ته تر ټولو ښه فټ کیږي. زموږ سره د هر کمپوننت لپاره یو وروستی نسبېدونکی کمپوننت شته، لکه څنګه چې موږ ولیدل. که موږ ته په میز باندې د دې سایز فیمر نصب کول وي، نو موږ به دا نه نصب کوو. وروستی کمپوننت په یو مخکې نه مهر شوي بکس کې راځي چې د هر مریض لپاره جلا وي. کله چې هر څه وروستی شي، سایز ټاکل شي، بیا موږ هغه بکس خلاصو، له هغه نه اصلي کمپوننت وباسو، سیمنټ کړو او دا ستاسو په بدن کې نصب کوو. نو دا د ترایلي دي، خو دا اصلي کمپوننت نه دی. اصلي کمپوننت په یو بکس کې بند وي، مهر شوی وي چې یوازې ستاسو د جراحي پر وخت خلاصي. نو زه هیله لرم چې دا ویډیو مو کتلی وي او ستاسو له ډلې ډېرې خلک چې په ټولنیزو رسنیو، یوټیوب یا اوپیډي مشهورې کې پوښتنې کوي، دا به درته معلومه شي چې زما لپاره کوم سایز مناسب دی یا کوم ډول کمپوننت کارول کیږي. هغوی ته دا تجسس وي چې د عملیاتو پر مهال کوم ډول شیان کارول کیږي. نو زه هیله لرم چې دا ویډیو به ستاسو د ټولو هغو پوښتنو ځواب وي. مننه.